ښه یخني ده، موسم ښه یخ دی او په دې یخ موسم کې ګرمې ګرمې ټپې چې دي نو دا ځوانان به تاسو ته زمزمه کوي. لږ پېښور ته کمیستور مال راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه. ما د خپلې ځوانۍ ډېر ازار اخیستی، ما به د نوم په چینارو لیکلی ونه، ګونګی شوې ولې نه وایې هلونه. سلامونه د وکاس بونیري له اړخه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه، نیکې هیلې احترامات قبول کړئ. کتونکو ډېر ښکلی موسم دی، په خانسپور کې یو او ښه ماحول دی او ملګري را سره ناست دي، ځوانان دي، سټوډنټان دي او هر یو کس په خپل ځای باندې ډېر لوی صلاحیت لري او دلته یو مقصد دپاره راغلي. خو دا ماحول ډېر مزیدار او ښکلی موسم و، یخني هم زمونږ کېږي، خو لکه دې ماحول ګرم کړی نو موږ وایي چې راشه لږ ماحول ورسره موږ هم ګرم کړو، لږ معلومات ترېنه والو، د دې څه کار کوي او نور خپل ژوند کې څه څیزونه یې خوښ دي او ورسره ټنګ ټکور یا سندرې وغیره د دې سره څه زړه یې لګي که نه. نو خبرې به کوو. زما سره ترڅنګ څوک ناست دی، هغه به خپل تعارف تاسو سره په خپله باندې کوي. زما نوم نظام الدین دی او د بونیر سره تعلق لرم. د ایار څلورم سمسټر یونیورسټي اف پېښور سټوډنټ یم. زما نوم محمد توفیل خان دی اور زه مادان سره تعلق لرم. کرنټلی زه ایار کوم پېښور یونیورسټۍ نه. زما نوم معاذ احمد دی او کرنټلی د LLB شری اینډ لا سټوډنټ یم په پېښور یونیورسټۍ کې. زما حمزه مشوانی نوم دی، د مردان سره تعلق لرم او یونیورسټي اف پېښور کې د قانون طالب علم یم. السلام علیکم، زما نوم علي عمران دی او بیسیکلی اورکزۍ جنسیت سره تعلق لرم. ضلع اورکزۍ سره قبایلي ضلع اورکزۍ او اوس کوهاټ کې پاتې کیږو اور انفارمیشن ډپارټمنټ کې سروس کوم لګیا. زما نوم افاق یوسفزی دی، د صوابۍ ډېرې غیرتي او ولسي خاورې سره تعلق ساتم. د یونیورسټي اف لندن د LLB سټوډنټ یم. زما نوم جنید علم دی او تعلق د دیر لور تیمرګرۍ سره ساتم، کوم چې د مهمان نوازۍ دپاره، میلمستیا، غیرت دپاره ډېر منونکی ځای دی. بلکل کتونکو د جولای په دې میاشت کې چې چېرته د پښتونخوا په نورو سیمو کې سخته ګرمي ده، نو په خانسپور کې ایوبیا کې چې دی نو ښه یخني ده، موسم ښه یخ دی او په دې یخ موسم کې ګرمې ګرمې ټپې چې دي نو دا ځوانان به تاسو ته زمزمه کوي. نو همدې ته دا مایک او دا هر څه سپارمه چې دی څومره هم تاسو انټرټین کړی، بس هغه بیا ستاسو د کمنټس نه مونږ به اندازه لګو. نو بلکل اوور ټو یو. سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه، ګونګی شوې ولې نه وایې هلونه، ګونګی شوې ولې نه وایې هلونه. سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه، ګونګی شوې ولې نه وایې هلونه، ګونګی شوې ولې نه وایې هلونه. زما د یار داسې خندا ده، زما د یار داسې خندا ده، زما د یار داسې خندا ده، زما د یار داسې خندا ده. او د سلو کالو مار ور په خوله کوینه، ګونګی شوې ولې نه وایې هلونه، ګونګی شوې ولې نه وایې هلونه. سپوږمۍ په ما دې احسان نشته، سپوږمۍ په ما دې احسان نشته، سپوږمۍ په ما دې احسان نشته، سپوږمۍ په ما دې احسان نشته. او زما جانان د دیواله په سوري زینا، ګونګی شوې ولې نه وایې هلونه، ګونګی شوې ولې نه وایې هلونه. لالی الوی شي خود مختار شي، لالی الوی شي خود مختار شي،
لالی یلوی شي خود مختار شي لالی یولې شي خود مختار شي او د کام سردار شي او د کم سردار شي چې بیرغ در پسې وړما ګونګې شوې ولې ګونګې شوې ولې نوایې هلونه ګونګې شوې ولې نوایې هلونه او کده حیات باندې نوې نو کده حیات باندې نوې کده حیات باندې نوې کده حیات باندې نوې ما بدینم پچینارو لیکلې ونا ګونګې شوې ولې ګونګې شوې ولې نوایې هلونه ګونګې شوې ولې نوایې هلونه سپینې سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینا ګونګې شوې ولې ګونګې شوې ولې نوایې هلونه ګونګې شوې ولې نوایې هلونه او زه یې په کشره او لور مین یم نو زه یې په کشره لور مین یم زه یې په کشره لور مین یم زه یې په کشره لور مین یم مورې د مشرې صفت کړې خندا راځي نه ګونګې شوې ولې ګونګې شوې ولې نوایې هلونه ګونګې شوې ولې نوایې هلونه او ګودر ته دواړه خویندې لاړې 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 او مشرې ګزار کړي کشره غشي ورکوي نه ګونګې شوې ولې ګونګې شوې ولې نوایې هلونه ګونګې شوې ولې نوایې هلونه او د لیونې ګرځا د لیونې ګرځا د لیونې ګرځا د لیونې ګرځا او پچم کې ګرځا چې ډاډه در باندې یما ګونګې شوې ولې ګونګې شوې ولې نوایې هلونه ګونګې شوې ولې نوایې هلونه لږ شپې خور ته کمیستور مال راوړه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه او لیلا چې چرته قدم کېدي او چرته قدم کېدي باجوړ ګلونه هلته ګودر کې تازه کېږي زړه ګلونه کمیستور او تور مال راوړه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه لږ شپې خور ته کمیستور مال راوړه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه او بیبي شیرینې زړې ګلې را باندې وا جوا سور شال جوړه لاسونه بیبي شیرینې زړې ګلې را باندې وا جوا سور شال جوړه لاسونه بیبي شیرینې اوکې کتونکو مسلسل چې دین تاسو سندرې ټپې وغیرہ تاسو واورید ښه مزې تنه تاسو واغستې خو څه افاق او جنید چې دی نو مقابله ده دی چیلنج ورکو یو بل له ګورو چې څه کېږي نو شروع به چا نه واخلو اوکې افاق زه به صد د غني خان بابا یو ډېر ښکلی نظم شریک کړم زما ډېر خوښ دی د ریدي ګل غني خان وایي چې یو ورځې یو صحرا کې په ښکار وتې وم روان یو ګلاب مې ولاړ ولید پړکېده ښایسته خندام زه خفه خواله لاړم ما وی زما په شان ته هم ګلې بدنصیبه رک د زلفو د جانان هغه غلی شان مسکی شو وی خان مه کوه خفګان زه به دا صحرا ورنکړم د ایران په ګلستان واه واه دلته زه یوه یکتا یم هلته زر زما په شان چار چاپیره
سپیرې خاورې زه یوازې یم روخان دلته دې تور ریګستان کې زه د نور لمبه یم کرشمه یم د ښایست چپه نغمه یم کرشمه د لامکان ستا په باغ کې دي ګلونه ستا په باغ کې په زرګونو دي ګلونه زما په شان یو بینومه سور دریاب کې یو بینوم ساس کې روان ته دې هم په خپل صحرا کې خپه مشي زما روره اخر را بشي دیدن لدې څوک سوي غني خان. واه 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 ډېر زبردست. نو اوس په د جنید طرف ته ورشو او جنید چې دی نه ډېر ټیلنټډ کس دی او ډېر خوږ سړی دی. دا یوه کړۍ به راسه تاسو وایي وخت به راځي چې غاښ د زهر وبخه امان ولې نه دیندارې رانه د ژوند بهار اخیستی ما د خپلې ځوانۍ ډېر ازار اخیستی د دیدار د خوند خو دغه اندازه ده چې منصور پسې په خوښه دار اخیستی او غیر غماز می لمبې او بلې په وطن کړې پکې اور سروې نختر چینار اخیستی او د دې وخت دردونه اړوي په ساس کې توریالي او چترالي ستار اخیستی وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري هی منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري وخت به راځي مارغان دې راشي زمونږ لپو کې د جالې وکړي مارغان دې راشي زمونږ لپو کې د جالې وکړي غرمو نختر نه لري کلی مو چینار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري ہے منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري وخت به راځي مینې ګیله په غریب نیولې انداز داسې وکړه مینې ګیله په غریب نیولې انداز داسې وکړه خلک په خپلو کارو بوختې په ما کار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري ہے منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري وخت به راځي سڼو ته سڼور کچې خلک په رڼا پسې مري سڼو ته سڼور کچې خلک په رڼا پسې مري د کلي لمر او د کلي لمر تندر نیولې د سهار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري ہے منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري وخت به راځي راشه ساروان یې شکاروان یې کړه د ذوق لیوني راشه ساروان یې که کاروان یې شه د ذوق لیوني په غرونو سر دی د سندرو خار تلار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري
وخت به راځي وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري منصور به ګرځي مستانه ملا بدار ہے منصور به ګرځي مستانه ملا بدار نه لري وخت به راځي ډېر زبردست ډېر اعلی جنید ته یو ځلې بیا شی بالکل کتونکو زه یو ځلې ځان دپاره بالکل کتونکو تاسو کته خوندونه متنه اغستی جنید هم ډېر زبردست په خوږ اواز باندې خوږه غاړه ولا خدای پاک ورکړې ده کلام تاسو ته وړاندې کو او موږ ورسره هسې دا د پړي سر نیولې نور که پریشیا شي نو د جنید اوازونه بالکل کتونکو خوند به متنه اغستی موسم چون کې ډېر مزیدار نو موږ وایو چې یاره تاسو هم لږ انټرټین کو خپل کوربه وکاس بنیری ته ورکړئ اجازت د خدای په امان